السلام علیکم. ډیر مرضونه داسې دي چې هغې باره کې مونږ ته بالکل اویرنس یعنی معلومات نه وي. د هغې د وجې نه مونږ د بیماري په کنټرول باندې یا په احتیاط کولو چې دا به مونږ څنګه کنټرول کوو یا د هغې پرهیز د معلومات کمی د وجې نه زمونږ سره بیماریانې بیا زیاتې شي. په دې عامو بیماریانو کې یو د ډیره زیاته چې په کومو خلکو کې شره زیاته ده هغه اوبیسیټي یا وزن زیاتېدل یا موټاپه چې ورته وایو. په دې پروګرام کې به مونږ په موټاپه باندې په اوبیسیټي باندې تاسو سره خبرې کوو. خو موټاپه د دې وجوهات د دې پرهیز احتیاط او موټاپه څه ته وایي او مونږ ته نارمل د څومره انرژي یعنی د خوراک ضرورت وي او څومره مونږ دا یوټیلایز کوو یعنی څومره بیا دا برن کول غواړي دا ټول طریقې کار به درته ښایو. چونکې په ډیټیل سره خبرې کول ډیر زیات ټایم غواړي. دې کې به مونږ انشاءالله چې 2 ویډیوز جوړو، یو به لږه شارټ وي چې په هغې کې مختصر معلومات وي او یو به انشاءالله چې هغه په ډیټیل باندې وي ځکه چې تاسو د موټاپې په وجوهاتو باندې پوه شئ بیا د دې نه کمپلیکیشن کم جوړیږي او هغه کمې بیمارۍ داسې دي چې هغه د موټاپې وجوهات جوړیږي د خوراک نه علاوه کم وجوهات دي هغه هم تاسو سره انشاءالله چې موږ به ډسکس کوو. خو په ډیټیل سره بس تاسو په بل پروګرام کې وي او انشاءالله شارټ به چې وي د دې پروګرام کې به تاسو ته معلومات درکوو. موټاپه وزن زیاتېدل یا اوبیسیټي چې ورته وایو نن سبا په معاشره کې ډیر زیات کامن ده او بیا د دې د وجې نه مختلفې بیماریانې پیدا کیږي. اول خو مونږ چې په دې باندې ځان پوه کړو چې موټاپه د څه د وجې نه راځي یا څه ته وایي. کله چې اکسیسیو فیټ زمونږ په بدن کې جمع شي نو دا بیا د اوبیسیټي یعنی د موټاپې طرف ته لاړ شي. اوس موټاپه یا دا زمونږ خوراک چې دی دا څنګه کول پکار دي، انرژي به موږ ته څنګه راځي که مونږ خوراک کم کوو. نو دا یو نارمل حد وي، د هر څه خپل لیمټ وي. د هغې نه چې کله مونږ زیات شو زمونږ باډي چې کوم دی هغه فیټ بیا شروع کړي او فیټ چې دی هغه زیات شي هغه د وزن په شکل کې بیا ظاهریږي. کوم خوراک چې مونږ کوو هغه د مونږ ته انرژي حاصلیږي. د ټولو نه غټه وجه چې دا د وزن د زیاتېدو هغه ډیر خوراک دی. خو دا به مونږ څنګه لیمټ کوو یا د دې حد به څه وي چې مونږ به څومره خوراک کوو. د یو نارمل ژوند دپاره کوم د فیډس یا د خوراک ضرورت چې وي هغه زمونږ 1500 نه تر 1600 یا 2000 کیلوریز دي. کیلوریز څه شی دی؟ لکه څنګه مونږ پیټرول یونټ استعمالو، لیټر دغه شانتې مونږ چې د خوراک کم یونټ استعمالو یا د انرژي کم یونټ استعمالو هغه چې دی هغې ته کیلوریز وایي. یو نارمل انسان ته چې هغه مختلف ډیپینډ کوي چې کم خلک ایکسرسایز کوي، کم خلک د ناستې کار دی، کم خلک زیات کارونو والا دی، هغې ته مختلف کیلوریز چې دي هغه پکار وي. خو یو نارمل انسان ته د 1500 او د 2000 په منځ کې کیلوریز پر ډے پکار دي. بیا د دې نه چې کله زیاتېږي لکه مزدورکار خلک دي، داسې خلک دي چې هغې ایکسرسایز کوي، داسې خلک دي چې هغې اتلیټس دي مختلف ایکسرسایز کوي، ګیمونه کوي، هغې ته بیا زیات ضرورت دي. اوس زمونږ کم انرژي یا کم خوراک چې الو هغه مونږ څومره کوو او بیا زمونږ ډیپینډ په دې کوي چې کم خوراک فرض کړه مونږ 2000 کیلوریز یا 1500 کیلوریز واغستل خوراک، نو آیا مونږ دومره ایکسرسایز یا دومره محنت کوو یا زمونږ ایکزرشن دومره دی چې هغه 1500 نه تر 2000 کیلوریز چې مونږ اغستې دي، که مونږ خوړلي دي، که مونږ استعمال کړي دي هغه برن کیږي. یعنی دومره ایکسرسایز یا دومره محنت مونږ کوو. نو د هغې د وجې نه لکه څنګه مونږ په ګاډي کې پټرول اچوو او زمونږ استعمال چې دی هغه لږ 100 کیلومیټره دی، نو ظاهره خبره ده که مونږ په ټینکۍ کې بیا نور پټرول اچوو د ګاډي نو هغه به زمونږ سره سټور کیږي. دغه شانتې که زمونږ 1500 یا 2000 کیلوریز د روزانه ضرورت دی او مونږ 3000 یا 4000 کیلوریز اخلو د مختلف خوراکونو په شکل کې او زمونږ ایکسرسایز نه وي هغه به څه کیږي 1500-2000 کیلوریز خو به برن کیږي. خو دا بقایا چې کوم 500-1000-1500-2000 اضافي الو دا به څه کیږي د فیټس په شکل کې به زموږ بدن کې جمع کیږي او بیا به موږ د اوبیسیټي یعنې د موټاپې طرف ته ځو. لکه موټاپه په مختلف وجوهاتو باندې د ایج چې دی تاسو به کتلي وي چې داسې په هر ایج کې موټاپه کیدی شي. خو د 30 سال کم ایوریج عمر چې دی په دې کې د موټاپې ډیر زیات چانسز وي چې خلک غټ شي. نور که موږ وګورو د ایج مناسبت سره
کله پیوبرټي سټیج چې راځي د 12 نه تر 18 سال پورې په دې کې تاسو به کتلی وزن زیاتیږي او هغه خلک زنانه چې د کوم ماشومان امید سره یعنی پریګننسي وي د هغې د وزن زیاتېدو چانسز زیات دي. د ټولو نه غټه وجه پکې د خوراک ته کم خلک چې خوراک ډېر کوي اکسرسایز یې نه وي هغې موټاپې طرف ته ځي. نورو وجوهاتو کې میډیسن دي څه بیماری داسې دي کوم خلک داسې دي چې هغه ډېر آرام کوي اکسرسایز یې نه وي هغې کې هم موټاپه رجحان زیاتېږي. څنګه چې مونږ په خپلو خبرو کې ووی یو وجه خو دا ده چې کم ایج وي ایج وایز چې کم زمونږ وزن زیاتېږي. دې نه علاوه هغه خلک د کم فیملیز چې دي هغې کې د مخکې نه وزن زیات دی فیملی وایز را روان دي هغې کې چانسز ډېر زیات دي. کم خلک چې پیوبرټي سټیج کې دي یا پریګننسي دي په هغې کې زیاتېږي. میډیسن داسې دي لکه سټیرایډ شو کم خلک چې انسولین استعمالوي په هغې باندې دا وي چې زمونږ کله انټیک کولو د انسولین یا د سټیرایډ استعمال کوو د هغې سره هم وزن زیاتېږي. څه نور میډیسن داسې دي چې د هغې سره زمونږ وزن زیاتېږي. د څه خلکو داسې دي چې عادت وي د ډېر زیات خوراک خو هغې لوږه نه ختمیږي نو پولیفیجیا چې ورته مونږ وایو په هغې کې دا دي چې زمونږ بدن چې کوم مونږ خوراک کوو هغه زمونږ ګلوکوز ته انرژي ته هغه نه کنورټ کېږي نو هغې د وجې نه چې دي زمونږ هغه د لوږې کم ضرورت چې دی هغه نه پوره کېږي او هغې د وجې نه په بدن کې انرژي نه راځي نو دې د وجې نه چې دی انسولین چې دی هغه ریزسټنس پیدا کړي او مونږ بار بار خوراک کوو خو هغه زمونږ په انرژي کې چینج کېږي نه نو دې د وجې نه هغې ته پولیفیجیا وشي او هغه بار بار خوراک کوي. دا عادت هم وي دې د وجې نه بیا موټاپه راځي او موټاپې د وجې نه بیا مختلف څنګه چې موږ مخکې به انشاءالله په ډیټیل سره مختلفې بیمارۍ راځي. دې نه علاوه کوم خلک چې ایکسرسایز نه کوي او ناست دي هغې کې موټاپه راځي. د شوګر مریضان چې دي هغې ته موټاپه په زر کېږي او زیات چانسز دي ځکه چې هغې انسولین استعمالوي د هغې د وجې نه کېږي بار بار لوږه ورته لګي هغې خوراک کوي او بیا په هغې کې فیټس کاربوهایډریټ څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په بدن ته چې دی پروټین شو فیټ شو کاربوهایډریټ شو منرل شو وټامن شو دا ضرورت یو دا موږ په ډیټیل سره وایو چې موږ ته په روزانه څومره پروټین څومره فیټ څومره کاربوهایډریټ څومره منرل شو دغه شانتې زموږ په بدن کې چې کم څه ته ضرورت دی هغه پر ډے موږ څومره اخیستی شو انشاءالله دا طریقې کار به هم موږ درته ښیو. د اوبیسټي د وجې نه کمې بیمارۍ راځي هغه شوګر دی ډایبټیز میلایټس چې ورته موږ وایو. دې نه علاوه د هارټ ډیزیز ته جوړېږي دغه شانتې کینسر ته خبره ځي لیپډ پرابلمز چې دي کولیسټرول چې دي هغه زیاتېږي شوګر چې دی هغه راځي او د کینسر بعضې کیسونه داسې دي چې هغه هم د موټاپې د وجې نه راځي. پی سی او شو فیټي لیور شو دا هم د موټاپې د وجې نه کېږي او موږ به هغه خوراکونه کم کې چې کیلوریز زیات دي هغه فروټس کم دي چې هغه په هسې خو ویل کېږي چې ټول فروټس پکار دي چې موږ د وزن د کمېدو دپاره خورو خو څه فروټس داسې دي لکه انګور شو مینګو شو په هغې کې کیلوریز زیات دي نو هغې د وجې نه دا خوړل نه دي پکار. دغه شانتې بنانا شوه کیله چې ورته موږ وایو په هغې کې هم کیلوریز زیات دي نو دا ټول به موږ تاسو ته ښیو چې په دې کې څومره کیلوریز دي او څومره استعمال د دې د ورځې پکار دی سره د فروټس سبزیانو سلاتو او کم احتیاط پکار دی. دا ټول به انشاءالله په ډیټیل سره موږ تاسو ته په دې بل پروګرام کې وایو انشاءالله تاسو سره به یې شریک کوو.